خان تحصیل زما ریډیو پاکستان زما والد صاحب و. هاي مینا می کوله مشهوره په دنیا شوله. عزتمندو کتونکو د دوی خانه‌بدوش چې کومه دی د دوی واده او د دوی غم چې کومه دی هغه به همداسې چې چېرته یو مړی وشي هغه په هغه ځای باندې پرېږدي او دوی ترې مخکې ځي. عزتمندو کتونکو او د وادي څه پوزیشن دی نن به موږ دلته یو واده شوی دی د دې خانه‌بدوش کې یو واده جوړ شوی دی یو واده شوی دی هغه د واده زلمي سره میلاوي سره خبرې اترې کوو. راځئ د موږ سره. چې کومه دی هغه شرمیږي موږ نه د خبرو نه انکار وکړو. دلته د دغې والد صاحب موږ سره موجود دی. ستاسو د واده څه دور و دستوري څه رواج دي څه روایات؟ چې د واده ماده پروګرام یې 3-4 ورځې مخکې موږ خپلوانو ته اطلاع وکړو چې لرې کوواډ کې بنو کې نوخار کې هر ځای چې اطلاع ورکړو چې په دې ټایم به تاسو راځئ واده له او چې د خپل پلوان چې پکې نه یم بس هسې نه واده خو داسې لکه یو غم مثال شي چې کس پکې نه یم داسې وښایي چې پکې غم وي. بس دغه دستور ده چې څنګه دی تاسو مونږ نبي صلی الله علیه وسلم طریقې دي په هغې خو مونږ نه یو روان بس ډنګه ډونګې پکې. بندو کتونکو د دوی واده چې کومه یې هغه یو خیمه اخیستلي زړه غواړي چې ښایسته ژوند تیر کړو او دا په شمار خلک دي دومره خلک دی هم نه په زرونو تعداد کې دا خلک دي خو که وزیر اعلی صاحب په دې نوټس واخیسته او د دې خلکو دا مسلې واورېدلې د دوی واده چې کومه دی هغه هم زه به دا ووایم چې په شاړو کې چې دا تاسو وینئ ګورئ نو دا مونږ حال او مونږ چې اوس یو کوټه موټه وه پکې په پرده وه پکې ناست موږ د پاکستان خلک یو د هندوستان نه د انډیا نه خو نه د کابل نه خو نه راغلي که بالکل بالکل اما تره ده خان تحصیل خدای دې وبخي ریډیو پاکستان هغه له څه نشو میلا موږ نه به څه میلاو شي هغه ستاسو تره او جي او هغوی ته څه حکومت څه توجه ورنه کړله؟ هېڅ توجه نه میلاو شي. پوښتنې کېدو حکومت نه موږ خو دا درخواست وزیر الله صاحب ته که نه چې نه مجاهدات شته نه مو مځکه شته مهرباني دې وکړي الله نوی حکومت ورکړی ده الله دې ښه ساتي بس چې څه نه څه یو 2 ټوټې مځکه راکړي موږ به خدای کار وکړي او دا به کامیاب وي انشاءالله. دمه کوو د دمې نه پس بیا راځو د دوی د ستونزو د دوی د چې کوم مشکلات دي د دې په حوالې سره به خبرې اترې کوو. عزتمندو کتونکو دغه خوشحالي وه د دوی د واده نن 4مه ورځ وه او دغه کور یې تاسو سي کړو دغه کمره یې تاسو سي کړله. دلته موږ سره نور ملګري موجود دي دغه نور نوجوانان دي موږ سره د دوی شازلمي موجود دي د دوی نه به پوښتنه کوو چې غم دلته راشي نو د دوی باندې د غم څه پوزیشن دي د غم څه حالات دي. وروره زه به دا ووایم چې دلته ستاسو ته مړی پېښ شي مړی په هغه ځای باندې پرېږدئ که نه تاسو دغه کوئ دا هغه مړی خپل یو محدود ستاسو کومه ادیرۍ هغې ته یې رسوئ د دغې په حوالې سره نورې تاسو ته څه ستونزې دي که په دې حوالې سره زموږ سره خبرې شاملې کوئ. یو جهان زموږ لکه مړ م چوشي لکه به زموږ هغه بېوسي لکه دلته بس دا مسافر لکه مو دا خلک د کلي راغونډ شي یا د مسافرو مړی شوی بس لا دلته یې ښخ کړو که په هر ځای کې زموږ مړی وشي یا خادم شي نو بس په هغه ځای کې دغه کړو لکه زموږ هم په خپله زړه غواړي چې یاره زموږ یو کلی وي یو کور وي او د خو ګورې وطن هم وي ټوټه ځمکه هم وي یاره بس په هغې باندې تش دیواله مونږ را چاپېره کړي دی خو ګوره لکه هر سړي لکه دغه کو خو لکه هر سړي په نظر کې سپک کې ولې چې لکه په خیمه کې پاتې کېږو بېوسه یو او لکه تا را مړي خبره وکړه به چې دلته مړ شي به دلته یې ښخ کړو لکه عوام دا را کلي خلک راوځي لکه امداد مونږ سره وکړي
او څه غوښتنه کې د حکومت نه څه غوښتنه کې چې تاسو له کم قسم فیسیلیټي درکړي حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې یاره لکه زموږ د غریبي ته دې ګوري لکه موږ هم واړه ماشومان لکه ساتو لکه په خپل لکه سوچ دغه لکه په زړه کې هم ډېر خیال دی چې موږ د واړه په سکول کې داخل کړو سبق پې ووایو لکه دلته اوس پاتې کېږو مثال که هلته حکومت راشي چې یاره موږ ته چې پاسې نه بس موږ پاسېدلي یو که یو کلي ناظم راشي موږ ته چېرې دې نه پاسې نه موږ پاسېدلي یو لکه بېوسه خلک کوي ولې چې ځمکه هم نشته نور څه پوله په ټایم نشته چې لکه په هغه ځای موږ خپل د هغې پراته یو لکه مکمل زموږ دا واړه دی لکه سبق کې نشته لکه سبا خبره تعلیم یې نشته او لکه داسې لکه زموږ بېوسي هم ده مجبوري هم ده لکه ډېرې د لرې او برې پښتونخوا یو مشهور سندرغاړی خان تحصیل چا چې د دې ملک دپاره چا چې د دې قوم دپاره خدمات کړي دي او د هغه خدمات د هغوی ترانې اوس هم غږیږي او خلک یې اوري عزتمندو کتونکو د هغوی بچی هم دلته په دې خانهبدوشو کې ژوند تیروي او دلته در په در او زه به دا ووایم چې کډه په سر دي عزتمندو کتونکو د هغوی بچي سره ملاومه د هغوی د ژوند په حوالې سره د هغوی نه معلومات کوو دلته په دې خیمو کې د هغوی زندګي هم پښتو او د هغوی زندګي د هغوی د زندګۍ په حوالې سره د هغوی نه معلومات کوو راځئ د موږ سره څه ستونزې دي تاسو ته څه مشکلات دي تاسو ته دلته اوسیږئ تاسو خو د ملک دپاره د قوم دپاره زیات خدمات کړي دي څه غوښتنې کې د حکومت نه خان تحصیل زما ریډیو پاکستان زما والد صاحب و لیک زاده لهیک نوم رمده کې خو ګل خان تحصیل نو نو ویلا یو خان تحصیل لاړو بل راغی جی چې ما د کومه د خیبر مندګانې کړي دي مینه مې کوله مشهوره په دنیا شوله ټوکې مې کولې دا ټوکو نه رښتیا شوله نو دې غانې خدای شته زه ډېره شکریا ادا کوم ماسټر حلی حیدر بختیار خاټک پایمیت صاحب زموږ لکه بوډي سر ده نو د خدای مخکې کړو د مخکې کړو نو افسران ورمندې ښه خوشحال دي ویل چې یو خان تحصیل لاړ موږ داس خواست کوو دا منت کوو چې موږ ته لار سرکاري کوارټر میلاو شي لا کور ته میلاو شي ګوند هغه طرف نه که نه نو بس ایله به موږ دا بچي په سکول روان شي دیني په سبق به روان شي ځان به وپېژني بل به وپېژني پلار مور به وپېژني جهان به وپېژني ایله به سلمان شي نو جی اوس دا در په در خاورې په سر نو جی عزتمندو کتونکو خان تحصیل یو ډېر مشهور او یو یاد نوم خو د افسوس خبره دا ده چې زمونږ په دې معاشره کې د دې خاورې دپاره د دې ملک دپاره د دې قوم دپاره خدمات وکړي نو د هغوی بیا دا حالي چې په خیمو کې اوسیږي ماشومان د بیمارۍ د مختلفو بیمارو سره مخي زه به دې کیمرمین ته ووایم چې دغه سایډ ته چې کومه ګندګي پرته ده د هغې هغه بدبو راځي په دوی باندې هغه انوایرمنټ چې کومه دی هغه ماحول ورته ګنده دی عزتمندو کتونکو زه د وزیر اعلی صاحب نه خصوصي غوښتنه کوم چې خان تحصیل خو یو نوم پرېښی او خدمات یې کړي وو د دې قوم دپاره خدمات کړي وو د دې ملک دپاره خدمات کړي وو او داسې خدمات یې کړي وو چې ریډیو پاکستان ریډیو سټیشن چې کوم و پېښور کې کوم ریډیو سټیشن و نو په هغې کې یو مشهور نوم و یو یاد نوم و نن که زه وګورم د هغوی زوی په یو خیمه کې ژوند تېروي د ډېرو ستونزو سره ژوند تېروي ډېر مشکلات سره ژوند تېروي لمې بچه لمې وزیر کا یکنه لمې ملنګ کا یو چې خیرونه ټولومه ګرانه یکنه لمې ملنګ کا ای مینا مې کوله مشهوره په دنیا شوله ټوکې مې کولې نه د ټوکو نه رښتیا شوه ټوکې مې کولې نه د ټوکو نه رښتیا شوله مت په مینا مینا ګوره مت په مینا مینا ګوره
زه د دنیا دا چونته ایستلی یم زه د دنیا دا چونته ایستلی یم های مینه مې کوله مشهوره په دنیا شوله ټوکې مې کولې نه د ټوکو نه ریښتیا شوه ټوکې مې کولې نه د ټوکو نه ریښتیا شوله کې ډېر ټیلنټ پروت دی په دې خاوره کې ډېر بلها ټیلنټ پروت دی خو صرف او صرف لږ محنت کول پکار دي چې دا ټیلنټ را بهر شي عزتمندو کتونکو د دغه ټیلنټ د کتلو دپاره موږ نن هڅه وکړله اعلی چارواکو له پکار دي چې په دې باندې خصوصي توجه ورکړي